مسلم شریف روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي یو مسلمان به پلار باندې روان فرشتہ به ته خدای پاک پلار کې د انسان په شکل کې ملو کی دا فرشتہ به ته وي اين تريد ته کوم خواځي انساني شکل کې به ته څوک تاسو کی ته کوم خوا روانه دی به ته وي اريد اخن لي في هذه القريه دې کلی کې د ما یو اسلامي رور دی داغه ملاقات ته روان یو رور مې دی مسلمان رور مې دی داغه ملاقات ته ځو هغه فرشتہ به ورته وي هغه انساني شکل کې چې د سره خبرې کوي ورته وایي چې هل لك نعمت علیه ستا په هغه څه احسان شته چې هغه تعلق ورسره مضبوطه ستاسو احسان دې په هغه باندې هغه برقرار ساتي ستاسو ښېګړه د هغه سره هغه ورسره تازه کې په کوم غرض باندې رواني دی به ته نه بل څه غرض مې نشته بس د الله پاک د رضا دپاره ورسره بلاوېږم نو هغه فرشته به ورته وایي فإني رسول الله نو زه د الله تعالی استازی یم زه د الله پاک د طرف نه رالیږلی یم بأن الله قد احبک په دې تا ته زه خوشخبري درکوم چې الله پاک تا سره محبت کوي کما احببته فيه لکه څنګه چې تا هغه مسلمان ورور سره محبت ساتلی دی د الله د رضا دپاره نو ستا په دې عمل الله پاک تا سره محبت کوي دا دومره ګران کار نه دی چې د یو بني آدم د ملاقات دپاره د الله د رضا په غرض باندې یو سړی د یو کلي نه بل کلي ته لاړ شي او په دې عمل باندې دته الله په خپل محبت نصیب کوي چې ته زما په محبت کې زما د دې بنده ملاوېدو ته لاړې په دې باندې ما تا خپل محبت درکو زه به ستا سره محبت کوم وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا دا حدیث قدسی دی الله جل شانه فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای چې الله تعالی فرمای چې څوک په خپلو کې یو بل سره محبت کوي زما دپاره یو بل سره مجلس کوي ناسته کوي زما دپاره یو بل سره ملاقات کوي زما د رضا په خاطر د هغه خلکو دپاره زما محبت واجب شو زه به خامخا هغوی سره محبت کوم نو د الله جل شانه کرم هغه ډېر وسیع دی الله تعالی ډېر مهربانه دی په لږ څه باندې د بنده نه خوشحالیږي خو چې عمل د اخلاصي نو که شعبان دی که رمضان المبارک دی او که نور اعمال دی دام د دې مخلوق د بخنو بهانې خدای پاک پیدا کړي دي چې بس دی څه عمل وکړي او په هغې باندې زه دی وبخم او اجر او ثواب ورته ورکړم ګناهونه ورته معاف کړم او د هغې هر څه باوجود یو انسان هغه لاره د حق پرېږدي او په بل طرف باندې ځي نو دا بیا د هغه انسان ډېره لویه بدنصیبي وي الله تعالی دې د بدنصیبۍ نه موږ وساتي الله پاک دې موږ په هغه بندګانو کې راولي چې کوم د الله تعالی سره مینه کوي او الله پاک د هغې سره مینه کوي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې دې الله پاک زموږ عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين